کمې فایدې ملاویږي تاسو ته روزانه پودینې خوړلو سره. د ټول ناول تاسو ته په سکرین باندې چې کومې دانې په مخ باندې لیدلی شي دې ته اکنیویلی شي چې دا د بیکټریا او د جراثیمو د وجې کیږي او په پودینه کې دا صلاحیت موجود دی چې دا بیکټریا او دا جراثیم وژني چې د دې د وجې ستاسو د مخ نه دا دانې ورکېدی هم شي. او دویمه فایده یې دا ده چې ستاسو ازمنې کېږي یا ستاسو معده پړسېږي یا ستاسو په خېټه کې ګیس جوړېږي نو د دې ختمولو کوشش هم کوي. او درېیمه فایده یې دا ده چې ستاسو ډېر زیات سخت ټوخي وي یا ستاسو بار بار ساه بندي کوم چې استما ویلی شي نو په پودینه کې دننه منتول دي چې دا په ټوخي کې هم بهتروالی راولي او ستاسو په ساه بندېدو کې هم بهتروالی راولي. او څلورمه فایده یې دا ده چې دا ستاسو ویښته مضبوطوي او ستاسو ویښته د غورځېدو نه هم بچ کوي. او پنځمه فایده یې دا ده چې تاسو ته په سهار کې زړه کچې کېږي او تاسو ته الټي درځي کوم دي چې مورنینګ سیکنس اف نوزیا ویلی شي نو په دې کې هم بهتروالی راولي او دې ختمولو کوشش کوي. او شپږمه فایده یې دا ده چې تاسو ته ذهني بوجي په هغې کې کموالی راولي او ستاسو چې کم برین او مازغه دي هغه راویښوي کوم دی چې برین الرټنس ویلی شي او د دې سره ستاسو چې کم برین او مازغه او حافظه دغه ورسره هم قوي کیږي. نو کچری دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرند سره شیر کړئ. دا شان میډیکل انفارمیشن د لپاره ایډیټر سره فالو کې شکریہ. الله حافظ.